السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شپږم درس دوهمه برخه ده. عنوان په قرآن کریم کې د اسم درې ګرامري ځانګړتیاوې مشخصول دي. موږ څنګه کولی شو چې دا درې ځانګړتیاوې چې په دې درس کې زده کړې څنګه په قرآن کریم کې مشخص کړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورة یوسف دوهم نمبر آیات. بشک موږ قرآن کریم په عربي ژبه نازل کړ چې تاسې پوه شئ او عقل وکاروئ. یعنی موږ څوک په قرآن پوهېدلی شو چې عربي ژبه زده کړو، نو انشاءالله دا به زموږ وعده وي چې عربي ژبه په دې خاطر زده کوو چې قرآن زده کړو، قرآن کې تدبر وکړو او په لمانځه کې هم خشوع راسي. د لمانځه په معنا پوه شو. کله چې موږ لمونځ کوو نو باید پوه شو چې څه وایي. نننۍ موخې مو څه دي؟ نننۍ موخې مو دا دي چې په تېر درس کې موږ د اسم درې ګرامري ځانګړتیاوې زده کړې له مثالونو سره. نن ما سورة الرحمن درې آیاتونه راخیستي دي. انشاءالله موږ به د اسم درې ګرامري ځانګړتیاوې په سورة الرحمن کې وپېژنو. له ټولو مې دا هیله ده چې دا مسلم جدول مؤنث اسمو لپاره او مسلم جدول د مذکر اسمو لپاره دا باید په یاد ولرئ. که چیرې مو دا زده کړ او په یاد مو وي، تاسو به په ډېره اساني وکولی شئ چې د اسم درې ځانګړتیاوې په قرآن کې مشخص. نو راځئ سورة الرحمن درې څلوېښتم آیات ولولو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. دلته ترجمه یې داسې ده چې په هغه وخت کې به ویل شي چې دا هماغه دوزخ دی چې مجرمانو درواغ کوي. دلته به راسو ما اسم مشخص کړی المجرمون، څه معنا؟ مجرمان، ګناهکاران. نو لکه په تیرو درسو کې ما وویل، هر وخت چې تاسې اسم وکتل لومړی سوال مو له ځانه دا وي چې آیا دا د پای تورو ترکیب لري یا د پای غږ لري. نو څنګه یې وپېژنو؟ دلته د پای تورو ترکیب لري. د پای تورو ترکیبي شی ده اون. زه راځم دلته دا جدول ته، مسلم جدول ته. د رفع حالت شی ده مسلمون، مسلمانی، مسلمون. ما پیدا کړ چې جمع په برخه کې مسلمون. تاسو دلته ورته لیکم چې حالت شی سو، حالت ګورئ، حالت دلته په جدول کې مخکې له مخکې مشخصه وای. حالت شی ده، حالت رفع ده، جنسیت شی سو، مذکر سو، شمیر شی سو، جمع سو. نو غواړم یو موضوع ته اشاره وکړم چې جنسیت مذکر سو، المجرمون. دلته مجرمان هم ښځې دي هم نارینه دي. نو کوم جنسیت ورته استفاده سو؟ د مذکر. په دې کې دواړه شامل دي. هر وخت چې تاسو د قرآن کریم ترجمه لولئ هلته مسلمون، کافرون، دا د اونه غږ چې مو واورېد دا په دې معنا چې دا هم ښځو ته خطاب سوی هم نارینه‌وو ته. ولې چې استفاده سوی ده؟ د مذکر اسمو جمع ورته استفاده سوی ده. یا دا په دې معنا چې دواړه په دې کې شامل دي. یعنی راځئ بل مثال ته ځو. سورة الرحمن شپږ څلوېښتم آیات ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ترجمه یې داسې ده، او د هر هغه چا لپاره چې د خپل رب حضور ته له وړاندې کېدو څخه ویره لري، دوه باغونه دي د هغو لپاره. یعنی جنتان ما اسم راخسته دلته هیڅ شی د اسم جنتان. دلته به لومړی سوال به له ځانه دا وي چې دا د پای تورو ترکیب لري یا د پای غږ لري؟ د پای تورو ترکیب لري. څنګه مو پېژندل؟ تانې ویني. که راځم دلته دوه جدول لرم، مسلم جدول د مؤنث اسمونو لپاره، مسلم جدول د مذکر اسمونو لپاره. نو زه د رفع حالت ته ګورم. دلته رفع حالت ته راځم. مسلمتون، مسلمتانی، مسلماتون. مفرد په څه معنا؟ یو. مثنا په څه معنا؟ دوه. جمع څه معنا؟ درې، څلور، پنځه، شپږ. دا ماده جمع. دلته راځم شی لرو موږ دلته جنتانی، تانی. دلته ما پیدا کړو چې په کومه برخه کې د مثنا کې د مسلمتان. دلته وضع کولی شم چې شی ورته نشته. کوم حالت شی ده؟ حالت رفع. جنسیت شی ده؟ مؤنث ده. شمیر څو ده؟ شمیر مثنا یعنی دوه. سورة الرحمن د 50 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فیهما من کل فاکهة زوجان. ترجمه یې داسې ده، په دواړو باغونو کې د هر میوې ډولونه دوه دوه، یعنی دوه ډولونه، دوه جوړې دي. نو زوجانې څه معنا؟ دوه جوړې. دلته به زه له ځانه پوښتنه وکړم چې دا اسم د پای تورو ترکیب لري که د پای غږ لري؟ د پای تورو ترکیب لري. څنګه مې وپېژندل؟ اني. دا به راځم جدول کې به پیدا. اني چیرې و؟ د مسلم جدول د مذکر اسم په برخه کې. اول د رفع حالت الولمه مسلمون،
مسلمانی مسلمون پیدا میکوسی چیرې ده په مسلمانی دلته اوس حالت څنګه مشخصولای سم د جدول لمخینه حالت چی سو حالت رفع سو جنسیت چی سو مذکر سو او شمیرې څه سو مثنا په څه معنا سي دوه یادونی زموږ درس د قرآن کریم آیاتونو ګرامري تحلیل ده هر ورځ به ان شاء الله لسته کې درس لولو منبع به قرآن کریم وي خپلې ټولې یادونې او پوښتنې په کومنټ کې راته ولیکئ ټولو مې دا هیله ده چې دا نننی ګرامر په سورت رحمان کې تطبیق کړئ سورت رحمان ولولئ کله هم چې ولوستل نو اول یې پښتو ترجمه وګورئ بیا یې تفسیر وګورئ کله هم چې دا وکتل دا ټول ګرامر د تیرو درسونو چې ویلي دي تاسې کولی شئ چې پیدا یې کړئ او مشخص یې کړئ او بیا هم که چیرې تاسې کومې پوښتنې درلودې کولی شئ چې ماته په کومنټ کې پرېږدئ د ننني درس لنډیز د اسم درې ځانګړتیاوې په سورت رحمان کې مو پېژندلې په 3 آیاتونو کې تاسو ته ښه وخت غواړم خدای پامان